یوه ډېره جالبه جمله ده چې in these days it's not important what you know, it's about who you know. یعنی نن سبا دا مهمه نه ده چې ته څه پوهېږې، مهمه دا ده چې ته څوک پېژنې. او تقریبا زه دې خبرې سره تر یو حده پورې توافق لرم، موافق یم ورسره. په دې معنا چې کیدای شي موږ ډېر زیات ښه مهارتونه ولرو، موږ د حکمت نه ډک اوسو، موږ د دانش نه ډک اوسو، موږ ډېره پوهه ولرو، اما که چیرې موږ داسې یو څوک ونه پېژنو چې هغه د زموږ دپاره یو دریځ را معرفي کړي چې موږ د دغه خپلې پوهې نه، خپل دانش نه، خپل دغه حکمت نه، خپل علم نه، خپل مهارت نه صحیح استفاده وکړو، نو دا ټوله تقریبا ضایع کېږي. او صحیح ده، دا مهمه ده چې موږ څه پوهېږو، اما دا هم نن سبا ډېر مهمه ده چې تاسې څوک پېژنئ. مثلا تاسې یو پلیټفارم کې کار شروع کړی دی، یو شخصي کاروبار هم شروع کړی یا وظیفه اخیسته ده، دا چې تاسې پې څو کاله د هغې باندې زحمت ایستی دی، که چېرې دا هر څه ضایع شي، اما هغه خلک چې تاسې پېژنئ د هغوی په شتون باندې او په خپلې پوهې باندې دا بیرته تاسې د صفر نه شروع کولی شئ. مثلا تاسې په یو ځای کې وظیفه لرئ او د مشکلات د وجې نه چې هر رقم ستونزه یې تاسې د هغې ځای نه وظیفه نوره ختمه شوه، اما که چیرې تاسې دلته ښه شناخت ولرئ، دلته هم ښه خلک پېژندلي، ښه نیټورکینګ هم کړی، ښه راشه درشه هم خلکو سره کړي، نو حتما تاسې ته په بل ځای کې وظیفه پیدا کېږي. او یا هم تاسې یو نږدې ملګری لرئ چې هغه په یو ډېر ښه موقف کې کار کوي، د نورو خلکو هغه کار چې تقریبا ورځې ونیسي ستاسې کېدای شي په څو دقیقو یا څو ساعتونو کې وسي. نو نن سبا دا ډېره زیاته مهمه ده چې موږ د چا سره پېژنو. نو کوشش وکړئ د قوي خلکو سره چې تقریبا یو د دغه دریو قدرتونه ولري، چې یو باید انفلوئنشل پاور ولري، یعنی د نفوذ قدرت، د نفوذ او د نفوذ د دواړو قدرت ولري، چې په ټولنه کې پېژندل شوی کس اوسي، د هغې خلکو سره تاسې شناخت ولري. دوم داسې یو کس چې هغه خپله قوي اوسي، که په فزیکي لحاظ که په ذهني لحاظ. که په فزیکي لحاظ هم تاسو ته فایده کوي، که په ذهني لحاظ هم تاسو ترې استفاده کولی شئ. او بل چې هغه په مالي لحاظ باندې قوي اوسي. د دې معنا دا هم ده چې هغه په مالي لحاظ باندې قوي دی، نو هغه د تاسو سره کومک کوي یا تاسو ترې تمه ولري یا موږ ترې تمه هسې هم نه لرو. د دې معنا دا ده که چیرې موږ د هغې سره وخت تېرو، ټایم ورسره سپینډ کوو، نو فرق یې څه شی راځي چې موږ ته هم هغه لارې چارې ورو ورو معلومېږي چې دا سړی څنګه مالي ازادي ته رسېدلی و، چې د که نه مالي استقلالیت دې څنګه حاصل کړی دی چې زه به هماغسې وکړم. نو هغوی که نه چې چیرې اوسي په خوی به د هغه اوسي. نو همدغه خبره ده. اوس که چیرې ویډیو مو خوښه شوي، دا ویډیو در سره فیورټ ته اډ کړئ او بس همدومره. ډېره مننه.